د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا تېره شپه د ترهګریزو کړنو له کبله نړیوالې سولې او امنیت ته د ورپېښو ګواښونو په نوم ناسا کې د القاعدې او داعش ډلو د فعالیتونو او خطرونو په تړاو نظرونه شریک کړل. د ترهګرۍ ضد مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې استازي ادعا وکړه چې د داعش ډلې خراسان څنګه لا هم په افغانستان کې حضور او له پولې بهر د بریدونو وړتیا لري. میرمن اولګا یرین نیاز بیډیوا زیاته کړه چې دغه ډله له سیمه ییزې بې ثباتۍ څخه په استفادې جنګیالي ګماري د عملیاتو پلانونه ترتیبوي او خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. The group continues to demonstrate both the intent داعش ډله لا هم دا نیت او وړتیا لري چې له افغانستان څخه بهر بریدونه تنظیم او ورته ملاتړ برابر کړي او له سیمه ییزې بې ثباتۍ څخه په ګټنې جنګیالي وګماري، عملیات پلان کړي او خپلو کارونو ته دوام ورکړي. ورته مهال په دې ناسا کې د امریکا استازي له داعش او القاعدې ډلې سره جګړه لومړیتوب یاد کړی او دغه راز په افغانستان کې د داعش ډلې خراسان څنګه دوامداره ګواښ بللی. له داعش، القاعدې او اړوندو ډلو سره مبارزه لا هم لومړیتوب دی. دغه ډلې له بې ثباتۍ څخه ګټه اخلي چې ثبوتونه یې په ساحل سیمه کې د القاعده پرمختګ، په افریقا کې د القاعده زیاتېدونکی تمرکز او په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې دوامداره ګواښ دی. د چین استازي له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې پر افغانستان د څارنې غوښتنه کړې او د داعش خراسان د حضور سربېره ادعا کړې چې دغه ډله له پولې ها غاړه د بریدونو د تنظیمولو ظرفیت لري. سونلي له اوسنیو چارواکو غوښتي چې د ترهګرۍ ضد مبارزې تعهدات عملي کړي او باید اجازه ورنکړي چې افغانستان د ترهګرۍ د روزنې پر مرکز بدل شي. هغه پر نړیوال ټولنې هم غږ کړی چې افغانستان سره د ترهګرۍ ضد مبارزې د اقتصادي ودې او د ژوند سطحې د لوړولو په برخه کې همکاري وکړي. China urges the Afghan authorities to honor their counterterrorism commitments. چین له افغان چارواکو غواړي چې د ترهګرۍ ضد ژمنې عملي کړي، د ترهګریزو وسلوالو ډلو پر وړاندې پرېکنده ګامونه پورته کړي او پرې نږدي چې افغانستان بیا ځلې د ترهګرۍ پر روزونکي هېواد بدل شي. نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره د اقتصاد رغبنې او د ژوند د شرایطو ښه کولو له لارې د ترهګرۍ د رامنځته کېدو او د ودې ګواښونه له منځه یوسي. د دې سربېره د پاکستان استازي هم د تیر په څیر تور پورې کړی چې ګڼې د داعش خراسان خاک او یا شمېر نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې حضور لري او د غړو جلب او جذب کوي او روزنه ویني. عاصم افتخار احمد تور پورې کړی چې دغه ډله په افغانستان کې د هند له لوري ملاتړ ترلاسه او په پاکستان کې وسلوال بریدونه ترسره کوي. هغه له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې برخه کې موجوده ګواښونو ته رسېدنه وکړي او اوسني چارواکي د ترهګرۍ ضد مبارزې برخه کې د ژمنو عملي کولو ته وبولي. Many of these terrorist groups recruit, train, plan and carry out terrorist attacks in Pakistan with impunity. په افغانستان کې ګڼو وسلوالو ډلو ته کسان جذبېږي، روزنه ورکول کېږي او په پاکستان کې د وسلوالو بریدونو پلان طرحه عملي کوي. هغوی له پوره خوندیتوب سره زموږ د ختیځ ګاونډ له لوري مرستې او بهرنۍ ملاتړ ترلاسه کوي. د بیلګې په توګه همدا روانه اونۍ په سوات کې د ټي ټي پي په ځانمرګي برید کې 14 پاکستانیان ووژل شول. موږ باید په سملاسي او اغېزناکه ډول له افغانستان څخه د ترهګریزو ګواښونو زیاتېدونکي خطرونو ته رسیدنه وکړو. طالبان باید په دې برخه کې مسؤل وګرځول شي ترڅو دا تضمین ورکړي چې افغان خاوره د پاکستان په شمول د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. اسلامي امارات له اړیکو سره د ادعا او خبرګونو دی ښودلی، خو تر دې وړاندې ویلي وو چې د داعش خراسان ډلې سخته ځپلې، هستې او مرکزونه یې له منځه وړي او بیا ځلې راپورته کېدو ته یې نه ده پرېښي. اوسني حکومت ځان د ترهګرۍ او نشهیي توکو مبارزې برخه کې جدي مبارزې ته ژمن بللی او په افغانستان کې د داعش خراسان او بلې هرې وسلوالې ډلې موجودیت په کلک رد کړی. افغان چارواکي دغه راز په پاکستان کې روانه ناامنۍ د دې هېواد د ناسمو پالیسیو او د امنیتي ناکامیو زیږنده ګڼي او ورته رسېدنه هم د پاکستان د پوځ او ملکي حکومت مسؤلیت یادوي. اسلامي امارات ویلي یوازې په خپل قلمرو کې د امنیت د ټینګښت مسؤل دی او د بل هېواد ناامنۍ په هیڅ ډول افغانستان پورې اړه نه لري.